پروګرام په ستاسو د وجې نه ښکلا پیدا کوي. تاسو زموږ سره پروګرام کې شرکت کوئ، سکرین سره هم ټکوئ او لايف هم شیر کوئ. چې څومره ملګري شرکت وکړي نو علم کې اضافه کېږي. څه به ستاسو نه واورو، څه به زموږ نه واورو. او بیجم کې وایي چې سوره پیزوانه او میده میده شي، چې د سرو شونډو نه واخیستل خوندونه میده میده شي. تhank you so much. یو ځل بیا د ټولو ملګرو ډېره زیاته شکریه ده کوو. ګورو عباس ګورو چې عباس کال ته راغلی دی، هغوی نه شعرونه اورو. چېرته هم ځئ مه زموږ سره اوسئ، ښایسته ښکلي شعرونه په تاسو باندې هم اورو او لایک ورسره هم شیر کوئ او سکرین ورسره هم ټکوئ. او سپنا به درسره هم خبرې کوي، موږ به هم خبرې کوو. ستاسو ډېر لاړم برو، مزه که نه هو ته ورته دا صحیح شاعر دی. ورته زه ګورم عباس نو ستا ټیکس نشته دی، لس ځلې مې درته کسان کم کړه. عباس خانه خو بیا پوره شوي دی، هغه پکې بیا نشته دی. دا سر خوړلی دا ولې ګوره اوس مې بیا کم کوټې زر کوه کال آپشن اف دی. کال آپشن اف نه دی مړه چېرته ټیکس واچوه. کسان درته کمیږي ټیکس واچوه. اوس کسان کمیږي شابه عباسه شابه چې څه درنه واورو قربان دې شم. هغه لکه چې په دې طریقه پوه شوي نه دي. نه ولې نه پوهېږي چې کسان کمیږي هغه ټیم کې بیا ټیکس اچوئ. بالکل عباس انتظار. هغه د یار پکې رالو، نو وګوره دغه پکې رالو، دا د پښتون یار پکې کال ټیکس واچو. عباسه کال ټیکس واچوه. عباسه په انتظار یم. پښتون یار سره خو زموږ خبرې شوي دي. بالکل داسې ده چې چا سره خبرې وشي بیا کوشش کوئ چې پروګرام انجای کړئ. پروګرام وورئ دوباره د کال ټیکس کوشش مه کوئ چې ټولو ملګرو ته مکمل او شي نو ښه به وي. بل هغه کس څوک دی کس چې نو هارون افغان هغه نشته، هغه کال ټیکس وانه چو. خو دا شیراز چې کوم دی شیراز خان 11 چې کوم دی دا لږ راوله. عباس ټیکس واچو، عباس ټیکس واچو. زه دې پسې به یې راول. ښه ده ورپسې شیراز. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی؟ ښه یې برابر خوږه ته ښه یې؟ الحمدلله خیر مې کامران صاحب تاسو ښه یې برابر؟ امن دی ګزاره کېږي. ښه خوږه زه خو د ډېر ټیم نه ناست یم یاره ګورم. ستا په وجه راله خوب راته ویلي ویل ماښام راشه شعرونه ورته وایو. نور ښه یې برابر یې امن دی؟ الحمدلله خیر دی. زه چې ستا د ارمان پوره شو چې ته کال ته رالې مننه کوم. د سپنا سترګې څنګه دي؟ ماشاءالله د کال ټیکس چانس پکې هم میلی شي. ماشاءالله ښه دي ګزاره کوي. سپنا سترګې خو ماشاءالله. او دا پکې دا ګزاره پول حد نه دي که نه؟ تباهي ده ظالمه، تباهي ده. او د مرۍ خرابه ده. دعا وله وکړئ لکه زما ډېر خبرو دی. د مرۍ خرابه ده ګورې ټولو له دعا وکړئ چې الله ولې صحت ورکړي. ښه په زړه دې څه ووایه. او زما مرۍ خرابه ده، څلورمه ورځ ده چې ډېره زیاته خرابه شوې. بس الله دې دله شفا درکړي. داسې کار وکړه بیا چې هسې ته خو شعرونه نه شي ویلی چې هغه بل هلک کول واله صحیح د هغه راچوت کوي هغه شعرونه ورته ووایو. صحیح ده خفه نه شي. ښه شعرونه واوره. شیراز صاحب ډېره مننه. خوشحاله اوسې. اوکې ډېره مننه. کوم هلک دی نوم یې څه دی؟ تhank you so much تاسو. عباس لاست کې څه دی؟ ABB دی. ABBAS. عباس ته یو کمنټ وکړه قربان دي شم. دا دی بس یو نه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوږه لکه تاسو څنګه یې؟ کامران صاحب تاسو څنګه یې؟ او سپنا بابا تاسو په خیر دی؟ قربان دي شم بالکل خیر. قربان دي شم. عباس صاحب د ټولو نه مخکې خو بخښنه غواړو، خفه نه شئ. نه وړه نه کامران لاله ستاسو ډېر غټ فین یم. شعرونه اورم ستاسو. جار دې شم زړګیه جار دې شم. ډېر ښه وشو تاسو سم خبرې اترې وشوې. ډېر زیاته مننه. دا کامران لاله زه پالو کوم اور دی بیا رانه روک نشي. کامران لاله پالو کوم دی. ښه پالو بیک بیا راکړه. قربان دې شم زړګیه. مونږ بالکل په ادب کې دننه او ډېر دروند شعرونه وایي. بالکل او یو خبره ده کامران ما اورېدلی دی. څومره خندوم خاندي نه. زه چې هر څومره پکې وړاندې کوم کامران پکې خاندي نه. بس مونږ ګورو تماشا کوو قربان که نه مو تماشا کوو مونږ ګورو تاسو شي کې ورته ټوپ کوم که نه خو خاندي نه.
چې زه به د کامران نه بړه کې خاندو کامران وخاندي مونږه پړه کې خاندو قربان لکه خاندو نه کله کله په ظاهر هم خانده کنه او کنه په ظاهر باندې هم خانده په زړه کې ما خانده څه کوي مننه خوشاله اوسئ قربان بلها ملګرو بیا کمنټونه کړي د بلها ملګرو بیا بلها مننه کنه د زړه نه ډېر صفا دی هغه چاته غواړي چې مطلب څوک خفه نشي کمنټ ته پامي میسج ته پامي هر څه ته پامي بالکل ګورو قربان ماشاءالله نن خو ډېر خپل کمنټونه راغلي دي غلطو کمنټونه خلکو پرهیز کړی دی ماشاءالله دغه شان راځي خپل کمنټونه کوي تاسو سره خپل ملګری مخاطب کیږي په کال کې تاسو سره خپل پیغامونه شریکي واحد خان اکثر ټو چې کوم نعمت سلام کړی وعلیکم السلام قربان نشم زبم بیا اوس 12 بجې کېږي زه بهر اوسم روټۍ لګانه ټول فیملی راته انتظار دی او بار بار راته مور مې आवाज کوي داسې کارو که خپل شعر ډالۍ کوي خو غلکم او عباس هم ډالۍ کوي نه زه نه وایم د عباس نه به واورو او بیا چې کوم د کامران نه به واورو سبا به انشاءالله بیا د یو نوي پروګرام سره راځو که جون وپا وکړه بالکل قربان بالکل موږ سره هم بس دغه 10 منټ موږ 12 بجې ډیوټي سٹارټ کیږي کپ مې کې ناسي قربان موږ هم ډیوټي باندې کامران له اساس په اجازه صدقه یو څو شعرونه او ټولو ته ډالۍ چې جار دې دا وسوسې مې مدام زړه راتلې چې ته زما په ژوند کې سره راتلې دا وسوسې مې مدام زړه راتلې چې ته زما په ژوند کې سره راتلې چې په پتا ست تبصره کېدل یو دم به اوخ کې مې باڼه راتلې چې په پتا مننه چې په پتا ست تبصره کېدل یو دم به اوخ کې مې باڼه راتلې چې دوه مېندې یو کول نه شنو محبت بیلتانه راتلې چې دوه مېندې یو کول نه شنو محبت بیلتانه راتلې مرګ نو زه خو ژوند وجلې یم مرګ نو ولې ما سپېره راتلې مرګه ډیر خدای قربان او دغه یو څو شعرونه نور چې هر شپه مې د ارمان په سل شپه وي هر شپه مې ستا په یاد کې شوګې راوي هر شپه مې د ارمان په سل شپه وي هر شپه مې ستا په یاد کې شوګې راوي هر شپه مې ځان وژنې ته زړه کېږي هر شپه مې د احساس سره لانجوي هر شپه مې ځان وژنې ته زړه کېږي هر شپه مې د احساس سره لانجوي هر شپه مې پر هرونه راګویا شي هر شپه مې د دردونو افسانه وي هر شپه مې پر هرونه راګویا شي هر شپه مې د دردونو افسانه وي هر شپه د انتظار په اور کې سوځم هر شپه په ما د کال عمره اوږده وي وای نو ډېر حد دی وای نو دې خبرې سره وګوره لاندې کمنټ وشوي حد دی برو او کنه حد دی ډېر ښکلی وه بس کامران به وایي که ته وایي کامران به وایي کامران چې خو زموږ محترم دی موږ له دومره څه چېرته راځي کامران قربان بشم دوه شعره به راته ووایم چې په دې شګو کې خوشحال شي مسافره د وطن په جبین خال شي مسافره په دې شګو کې خوشحال شي مسافره د وطن په جبین خال شي مسافره د بیبي او د بابا د زړه ارمانه ته د خپلې ناوې شال شي مسافره مننه او بل ځای وایي چې تور مې ستا په سر د کلي واغستو سبنا بیبي ته لکه روجه شوې په ما پره شوې دا ځل مې اختر مسافری کې دی دا ځل د نکریزې په ما کره شوې مننه د ډیرو ارمانونو د ارمانه سړی مړ شي اکثر مسافری کې د خفګانه سړی مړ شي د ډیرو ارمانونو د ارمانه سړی مړ شي اکثر مسافری کې د خفګانه سړی مړ شي او ای ربه مرګې حق ته خدایو درد ښه نه دی بې سوده سړی مړ شي بې جانانه سړی مړ شي مننه ہے رب مرګې حق ته خدایو درد ښه نه دی بې سوده سړی مړ شي بې جانانه سړی مړ شي او وړې خبرې د خپل کور ورته غټ غر شي وړې خبرې د خپل کور ورته غټ غر شي او ناڅاپه راګزار شي ناګهانه سړی مړ شي اکثر مسافری کې د خفګانه سړی مړ شي خفګانه سړی مړ شي واه مننه او د زړه د درد
د زړه د درد د زړه د شوره سړی چرته لاړ شي د زړه د درد د زړه د شوره سړی چرته لاړ شي وایه جانانه چې بې کوره سړی چرته لاړ شي او ورځ د اختر و یو یتیم راته سلګو کې ویل دلته زما غوندې بې موره سړی چرته لاړ شي او دلته خو هر سړی د خان د خپو خاپونه ښکلی دلته زما غوندې نیمګوره سړی چرته لاړ شي دلته زما غوندې نیمګوره سړی چرته لاړ شي بل ها مننه کوم د وخت راکولو تاسو اورم تاسو ګورم قربان مشم زما د کار وخت شو او د ټولو ملګرو نړۍ مننه کوم ستا یو نړۍ مننه کوو چې راغلې دومره ښایسته ښکلی شعر مننه دې کومه یو نړۍ قربان مشم کور مو ودان انشاءالله مو راته لره بې مینې مه امین سره ستاسو سپنا ستا سره زما په خیال ټایم کم دی نه زه خپل انداز کې اجازه تلم یو غزل وایم بس بیا به اجازه والم سبا راغلی دی سبا هایي ټو وایي چې پرته مې خپله جنازه ده پرته مې خپله جنازه ده دا زما څنګه عقیده ده ما ته لږ ووایي پرته مې خپله جنازه ده دا زما څنګه عقیده ده ما ته لږ ووایي اینده هم نه ده که نه په مرګ به یې سوې ومه اینده هم نه ده که نه په مرګ به یې سوې ومه ما چې ژوندی سیزي نو څه ده ما خو لږ پوهه کوي زه خو تر دې ځایه راغلی یم چېرته لاړ شم زه خو تر دې ځایه راغلی یم چېرته لاړ شم زما د ژوندون څنګه کیسه ده ما خو لږ پوهه کوي او ای انسانانو په ما دومره قدر زړه وسېځئ ای انسانانو په ما دومره قدر زړه وسېځئ چې هغه ژوندی ده او که مړه ده ما خو لږ پوهه کوي چې هغه ژوندی ده او که مړه ده ما خو لږ پوهه کوي څنګه بې بنګه او بې جامه سړی وغورځوي څنګه بې بنګه او بې جامه سړی وغورځوي اوس پکې دا کومه نشه ده ما خو لږ پوهه کوي او زما چاودلې شونډې سرې شونډو ته نه یادوي زما چاودلې شونډې سرې شونډو ته نه یادوي سپنا چې دا له څنګه نه ده ما خو لږ پوهه کوي او خدای به تې خبر وي چې سپنا خوږه لږ په زړه کې څنګه ساتي خدای به تې خبر وي چې سپنا خوږه لږ په زړه کې څنګه ساتي زما په زړه کې وسوسه ده ما خو لږ پوهه کوي ما خو لږ پوهه کوي خوږه لکه زبردست سبا به مې پوهه کوي که نه سپنا خو سترګې خو ځان له خبره ده دا خندا خو بیا ځان له حد ده خوږه لکه دا 4-5 شعرونه وایم او زه به هم درنه بیا ځم د هغو سم ټایم شارټ دی سپنا سره ټیم ډېر زیات شارټ دی جی او دغه 4-5 شعرونه وایم بیا درنه ځم نه تاسو ته ټایم دا کوم زما خبره ووایه زه وایم که نه چې هغه ته ماشاءالله نه دی ویلی که څه چلو شو زما په سر باندې درد شو زه به دې دم کوم زه په سر باندې بلاس کې زه به راته بیا دم به دې ځینې زه وکړم انشاءالله ټیک به شي پته نه لګي چې هغه مالک خبرو سره وشو څه چلو شو ما سر باندې درد شو نه ته هم دومره زر شاټ کېږې ته چا خبرې دومره سیریس ما لکه نه ما غلطو خبرو و یو بل ووایه زما خوږه هغه ملک چې راغلی ما د په هغه ټیم کې یو شعر رایاد شو وی دغه زما د بېوسۍ ثبوت دی چې ستا په پوزه مې خکې نشته دلته کې هر سړی په خپله غاپي زموږ په ټول کلي کې سپی نشته خوږه لکه دغه یو 4 شعرونه تاخیري وایم او بیا به د زمزم د دوی سم ټایم شارټ دی ټولو ته دې ډالۍ وي چې ما هسې به ساتل ورته بامونه سر خوړلي ما هسې به ساتل ورته بامونه سر خوړلي خپل ټیک ټاک نه بیا خېجوئ که نه زما 2 لک سترګو د پاره دي ختم کو 2 لک چینل یې کسي سوګم راځي خپل شیونه ډالې کوي هغه ځان ته په ټیک ټاک کې خېجوي زما 2,74,000 اکاونټ په 3 ورځې مخکې چا ختم کو دا اوس وړوکی اکاونټ دی زه بیا به دوباره زیات شي خیر دی سپنا چې ستا په شانتي خلکو سره کینو نو موږ له یوټیوب څه ضرورت دی موږ خپل مزدوري کوو ستا په شان خلکو سره کینو بس ټول یو بل فالو کوي خلک سپورټ کوي د خلکو سره مینا کوي لکه څنګه چې هغه په ماته سر درد جوړ کو کنه زما داسې خلکو سره نه لګي بالکل عباس او شیر وای دا به واورو ارشاد عباس صاحب خوږه لکه واورئ چې ما هسې وساتل ورته بامونه سر خوړلي اوس زه یم خاموشي ده او یادونه سر خوړلي زموږ د احساساتو سره هر چا لوبې وکړې
زمونږ د احساساتو سره هر چا لوبې وکړې، واکدار دی که جانان دی که وختونه سر خوړلي، او زما د تنهایی د سزاګانو ګواهان دي، زما د تنهایی د سزاګانو ګواهان دي، تر اوسه دي ساتمه تصویرونه سر خوړلي و، سماج ورته د هوس په نظر ګوري جانانه، تا ځکه خلک پټ ساتي رازونه سر خوړلي. سماج ورته د هوس په نظر ګوري جانانه، دا ځکه خلک پټ ساتي رازونه سر خوړلي، والله د جدای هر لمحه د لوی عذاب دی، تیریږي مې په ذات کې قیامتونه سر خوړلي، او خوږه لکه تا ته ډالۍ چې بلها نمک حرامه مې د زړه کور کې ساتلي، بلها نمک حرامه مې د زړه کور کې ساتلي، بلها مې وړي پیغورونه سر خوړلي، او باور وکړه ساقي ستا په جامونو کې دم نه و، باور وکړه ساقي ستا په جامونو کې دم نه و، زموږ داسې زیات کړل ګناهونه سر خوړلي، زموږ داسې زیات کړل ګناهونه سر خوړلي. ډېر زیاته مننه د وخت راکول. یو نړۍ مننه بس سپنا سره خبرې وکړه، خیر دی، رازونه پټ ساته ګورې رازونه مونږ ډېر پټ کړل، خو اخره کې بس خوږ هلک ته پته ده بس څنګه کړنې خوږ هلکه دا څه کیسې دي جی بس بل ورځ په ښکاره لایف کې م دومره جړلي چې څه وایم الله لکه ته مین دی خوږ هلکه یوازې دا نه دي کنه زه مین یم خوږ هلکه یو ما څوک نه مینېږي خوږ هلکه د بڼو پسې راته خوله درته ویلی نشم سترګو کې پوهېږې نه دې تاسې وایم وایي چې په خوله درته ویلی نشم سترګې کې پوهېږې نه وایي سپنا څنګه درته ووایم چې تا سره مې مینه ده وایي خوږ هلکه زه معلوم کړم چې کله ګورم چې زما د سترګو په انداز کې د شعرونه لیکلي د مینې په انداز بیا پوه شم الله دا ډیپي به ورسره هم لګېدلې ارشاد عباس ارشاد واوره سپنا وفا چې نیغ مې د زړګي نه وخاته باڼه دا لشه لشه اوږده اوږده باڼه نیغ مې د زړګي نه وخاته باڼه دا لشه لشه اوږده اوږده باڼه څنګ مې ترېنه زړه ځیګر ساتلی وې سم لکه دغه شورې د باڼه او ننګ لري حیا لري پښتو لري ننګ لري حیا لري پښتو لري دی زما د یار د پښتانه باڼه او پوهه په حساب کتاب یې نه شومه پوهه په حساب کتاب یې نه شومه شپه توره سبا شومه شمېره باڼه او سپنا ډېر مې د دې ښار ښکلي لیدلي دي ډېر مې د دې ښار ښکلي لیدلي دي نه لري لا ستا په شان ښایسته باڼه او خدای خبر چې څه به راته وایې بیا خدای خبر چې څه به راته وایې بیا یې د غوسې نه ودرېده باڼه بیا یې د غوسې نه ودرېده باڼه سټوډیو نه ریکارډ شوی ده خوږ هلکه دا غزل هم سټوډیو نه ریکارډ دی هلته بیا ما ته راولېږه ځه خو زه به سپنا راوسي یو غزل ریکارډ کوم چېرته ډېره موقع در کوم انشاءالله لایف ته راشه خوږ هلک به ما ته منشن چې دا په کال والا چې ما نه هېر نه شي نو ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ ما خوږ هلک به بیا خلکو نه اجازت والو د الله په امان مننه خوشحاله اوسئ خوږ هلکه قربان کوپر نه دی بس دی غزلې ختمې شوې ظالمانو تاسو او کنه اوس یو عمل روان دی چې هغه ته وایي خوب وایي چې ته مې څه کمزی و سڼې شماره او زه ویده کېږم دلداره ماله خوب راغلی او کنه سبا به انشاءالله ته ماله ویډیو سازه که سپنا چې سبا دې ویډیو سازه کړې وي دا یو ځل ما په دې پروګرام اخره کې دا پلی کړی و یاره داسې زبردست و ساره خلک تلنه دومره خلک پکې نورم سیوا شو ما اوس څه وکړم دا خو خلک نورم پکې سیوا شو سبا چې کله لایف رالي که نه سټارټ کې به دغه ولګې صحیح ده نه چې کله بندوم چې ته بندې بیا خو زه بس دغه هم ټیک ده لږ ساعت بیا نه ځي زر چې ګانه پکې ټول ملګري واوري سمه ده بس اوس په خپل انداز کې دغه رخصتي واخله ښه صحیح ده ویډیو خو به راته سازئ سبا که نه السلام علیکم وعلیکم سلام او بالکل به درته سازم انشاءالله صحیح ده سبا به زه د ویډیو په انتظار یم ښه بس اوس په اجازت واخلو
ویلکم بیک یو زه بیا هرکلی تھینک یو سو مچ ستاسو د مینې او ستاسو د انتظار یو نړۍ مننه کوم چې چا اورېدلي